السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیر زیات ظلم شوی دی په مردان کې. ښځه خاوند او د 2 کالو ماشوم چا بې ګناه قتل کړل. دی په څه قتل کړل؟ مور یې ډیره زیاته جاړي او څه وایي. که تاسو د دې پوره معلومات حاصلول غواړئ ویډیو تر اخره پورې وګورئ. کې ښځه او خاوند او د 2 کالو ماشوم چا بې ګناه قتل کړل. ښځه 4 کاله وشول چې راواده شوې ده. د ښځې په ګېډه کې بچي او په چړو یې په خېټه کې والې ده. ماشوم یې د مرۍ نه حلال کړی او پلار یې ولله 8 چړې والې او 3 واړه ډېر بې دردۍ سره قتل شوي دي. اوس مور یې ډېره زیاته جاړي او وایي چې زه انصاف غواړم. دوی زما زوی ولې قتل کو؟ زما د زوی ګناه څه وه؟ پولیس راغلي دي او دوی پوسټمارټم ته بوتلي دي. پولیس ویلي دي چې د دوی مجرمان به ضرور ډېر زر به میلو شي. تاسو ته به انصاف میلو شي. دغه مجرمان به ډیر زر گرفتار کړلی شي او پانسي به شي. دعا کوي چې دغه مجرم دی ډیر زر گرفتار شي، ځکه چې څوک دومره ظلم نه کوي. بې ګناه څوک نه وجني او دی ظالم دا 3 واړه بې ګناه ووجل. دومره ظلم څوک نه کوي. د ده په مور باندې به څه تیریږي؟ الله دې د دوی مور له د زړه صبر ورکړي او دا مجرم دی گرفتار کړلی شي. دا به زموږ نننۍ ویډیو. که دا ویډیو خوښ شوي روشنی کلیک سبسکرایب کړئ او بره ټلی نشان ووهئ. نورې معلوماتي ویډیوګانې به تاسو ته ډېرې په اسانتیا سره راځي. والسلام.